په ټول هیواد کې د بې اسناده موټرو د ثبت او محصول پروسې د پیل په تړاو خبري کنفرانس د مالیې وزارت په خیبر سالون کې ترسره شو چې پکې د ګمرکونو لوی ریاست د پلان جوړونې پالیسۍ څارنې او ارزونې رئیس عبدالرحمن میقات د مالیې وزارت د اړیکو او عامه پوهاوي رئیس احمد ولي حقمل یو شمېر مسؤلینو او رسنیو ګډون کړی و. د مالیې وزارت د اړیکو او عامه پوهاوي رئیس احمد ولي حقمل د بې اسناده موټرو د ثبت او محصول پروسې د پیل په تړاو معلومات ورکړل او ویل چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې په لویه کچه بې اسناده موټر شتون لري چې اکثره وخت د امنیتي او جنایي پیښو د رامنځته کېدو سبب ګرځي او دولت ته د بې اسنادو موټرو د قانوني محصول نه تحویلول د ملي عوایدو د تېښتې سبب ګرځي. ښاغلي حقمل همداراز د یادې پروسې د اهمیت او ګټورتوب په تړاو خبرې وکړې او زیاته یې کړه د امنیت د ټینګښت د ترافیکي بهیر د خنډونو د لرې کولو د ملي عوایدو د لوړولو د خلکو د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو کمولو او په ټوله کې د ښه نظم راوړلو په موخه د بې اسنادو موټرو د قانوني کولو لپاره د مالیې وزارت د ګمرکونو لوی ریاست له لوري یو طرحه جوړه سوه چې په لومړی کې د ترانسپورټ کمیسیون ته وړاندې سوه او وروسته بیا د افغانستان اسلامي امارت اقتصادي کمیسیون ته وړاندې سوه او الحمدلله دا د هغو د خوا دا طرحه تصویب سوه راورسېدل. نو د همدانن څخه به د بې اسناده موټرانو د ثبت او محصول پروسه شروع سي. د ګمرکونو د پلان جوړونې پالیسۍ څارنې او ارزونې رئیس عبدالرحمن میقات د بې اسناده موټرو د ثبت او محصول پروسې په تړاو تخنیکي معلومات ورکړل او ویل چې د مالیې وزارت د ګمرکونو لوی ریاست په دې تړاو یوه طرحه جوړه کړې ده چې د افغانستان اسلامي امارت اقتصادي کمیسیون یاده طرحه د 6 میاشتو لپاره تصویب کړه او سرلننه د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د عملي کېدو وړ ده. ښاغلي میقات همداراز وویل چې د یادې طرحې پر اساس د موټرونو ډول ته په کتو بېلابېل کلني تخفیفونه هم په نظر کې نیول شوي دي چې د ثبت او محصول پروسې په جریان کې به د افغانستان مسیر لرونکو موټرو ته ورکول کیږي. هغه بې اسناده افغانستان لاس موټر چې له 1990 نه تر 2000 کال پورې ماډل ولري په قیمتونو کې تقریبا 80% تخفیف ورکړل شوی ده. له 2001 کال نه تر 2009 کال پورې په قیمتونو کې 50% تخفیف ورکړل شوی او له 2010 کال څخه تر 2012 کال پورې 25% تخفیف ورکړل شوی ده او د 2012 کال څخه پورته تخفیف نشته او ټول محصول د تادیې وړ دی. همدارنګه زرې هغه موټر چې زرې دي هغو له 2000 کال څخه تر 2009 کال پورې 25% تخفیف ورکړل شوی. له 2008 څخه تر 2015 کال پورې 15% تخفیف ورکړل شوی او له 2014 څخه تر 2022 پورې په قیمتونو کې تخفیف نشته او دا به ټول محصول د تادیې وړ دی. عبدالرحمن میقات یادونه وکړه چې د بې اسنادو موټرو د ثبت او محصول پروسې په طرحه کې یوازې د افغانستان قانوني مسیر لرونکي موټر شامل دي او د نورو هیوادونو لاس لرونکي موټر په دې پروسه کې نه دي شامل. د یادونې وړ ده چې د کنفرانس په وروستۍ برخه کې د رسنیو پوښتنو ته ځوابونه هم ورکړل شول.